بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هومو بایولوژي. نن ټاپک ما راغستی دی د کلاس 9 د بایولوژي نه او د ټاپک نوم دی کازز اف مال نیوټریشن. د مخکې لیکچرو کې ما یو لیکچر اپلوډ کړی و د مال نیوټریشن باره کې. مال نیوټریشن کې موږ دا خبره کړې وه چې کله زموږ بدن ته د غذایت کمی راشي، لکه موږ خوراک چې دی موږ ډېر خورو، خو زموږ په خوراک کې د غذایت کمی چې کله راشي نو د هغې نه چې کوم بیماریانې راځي نو هغې له په جمع باندې موږ یو نوم ورکوو میل نیوټریشن. اوس هغه د غذایت کمی چې راځي نو د هغې وجوهات څه دي، نو دا خبرې موږ په دې ټاپک کې کوو چې کله زموږ جسم ته د انسان جسم ته چې هغه ماشوم دی، هغه لوی دی که هغه بوډا دی، چې کله د دوی جسم ته د غذایت کمی راځي نو د هغې غټې وجوهات څه دي، د هغې غټ وجوهات چې دي نه هغه د څه د وجې نه راځي. دا یاد ساتئ، د ټول نه غټ وجوهات چې دي کم چې ستاسو د کلاس 9 په بوک کې دي، کم چې په روزمره خبرو کې راځي چې د غذایت کمی ولې راځي، نو دا یاد ساتئ چې هغه کې 4 خبرې راځي، یعنی 4 وجوهات دي د مین نیوټریشن. پکې اولنۍ خبره ده د بیلنس ډایټ. د بیلنس ډایټ د ټکی چې دی دا په ویلو کې چې دی هسې یو 2 لفظونه دي، خو چې کله موږ د بیلنس ډایټ گهرایي ته لاړ شو او په دې باندې موږ ډېر ژور سوچ وکړو نو د بیلنس ډایټ د ټکی چې دی دا موږ ډېر زیاته فایده راکوي، او که څوک په دې باندې عمل کوي نو دی به 70% یا 80% د بیماریانو چې دی انشاءالله دی بچ کېږي. اوس بیلنس ډایټ چې دی د موږ وایو متوازن غذا. متوازن غذا چې شی دی چې کله موږ خوراکونه خورو زموږ دسترخوان د ډېرو خوراکونو نه چې دی زموږ دسترخوان ډکي، خو زیاتره به تاسو وګورئ چې باقي زیاتره چې دی په ثابته هفته کې چې کله موږ یو څیز خورو نو موږ یو څیز ته دین شو، موږ چې دی صرف یو څیز خورو، خو داسې نه ده پکار. زموږ په خوراک کې موږ له دا پکار دي چې موږ سلاد خامخا خورو. سلاد چې دی دا د ټول نه بهترین څیز دی. اوس سلاد څه کار کوي؟ سلاد چې دی نو هغه زموږ هډوکي او زموږ د هډوکو نه علاوه زموږ چې کوم مسلز دي موږ ته پټې وایو نو د دې په طاقتور کېدو کې چې دی مدد ورکوي. اوس چې کله زموږ هډوکي چې دی هغه مضبوط وي نو په دې کې د فریکچر د راتلو چانسز چې دی هغه ډېر کم وي، او کله چې زموږ مسلز مضبوط وي 600 مسلز دي په پوره باډي کې، چې کله زموږ مسلز چې دی هغه مضبوط وي نو چې کله موږ بیا کار ډېر زیات کوو، موږ ګرځو را ګرځو، موږ منډې وهو، موږ دروند کار کوو، نو زموږ د ستړي کېدو چانسز چې دي هغه به ډېر زیات کم وي. ولې؟ چې موږ بیلنس ډایټ استعمالو. د بیلنس ډایټ مطلب دا دی چې زموږ په خوراک کې به ډېر زیات سیزونه وي، مطلب دا نه دی چې ټول روزانه سیزونه اله، خو د بیلنس ډایټ دپاره ښه خبره دا ده په نیټ باندې تاسو سرچ کولی شئ، د ډاکټرانو سره یو چارټ وي د بیلنس ډایټ. په هغه بیلنس ډایټ کې دا وي چې تاسو ځان یو ټایم ټیبل جوړ کړئ د پوره هفتې، چې په هغې کې تاسو به په بعضې ورځ چاول خورئ، په بعضې ورځ به تاسو سبزي خورئ، په بعضې ورځ به مهې د چرګ غوښه یا د قصاب نه چې موږ کوم غوښه الو د څاروو غوښه، نو زموږ جسم ته به هر نمونه څیز میلاویږي. د هغې نه علاوه موږ چې دی فروټس به استعمالو، د هغې نه علاوه کوم ډرای فروټس چې دي هغه څیزونه موږ استعمالو، نو زموږ جسم ته چې دی هغه به ډېر زیاته فایدې او زموږ جسم ته چې دی د مین نیوټریشن چې دی موږ بچ کېږو، او چې کله د مین نیوټریشن نه موږ بچ کېږو نو 90% زموږ صحت چې دی هغه به بالکل مینټین وي. ښه، دویمې غټه وجه چې دا هغه دی پور ابزرپشن اف نیوټرن. پور ابزرپشن اف نیوټرن مطلب دا دی چې اکثر به تاسو لیدلي چې یو ماشوم یا یو سړی هغه خوراک ډېر زیات خوري، په پښتو کې موږ یو خبره کوو چې د جسم چې دی هغه وده نه کوي. اوس خوراکونه ډېر خوري او اکثر موږ وایو چې خوراک خوري خو پته نه لګي د خوراک چېرته ځي، نو د هغې د ټولو نه غټه وجه څه ده؟ اکثر د ماشوم داسې چې بعضې خوراک چې کله دی خوري نو د جسم ته چې دی الرژي، هر خوراک په ده باندې چې دی اثر نه کوي. اکثر ډېر خوراکونه خلک خوري، لکه راځو به تاسو مثال درکړم، ګنی، لکه ګنی چې دی یا بادنګن شو، نو هغه چې کله ډېر خلک استعمالي، مطلب دا چې کله خوري نو د هغوی په خوله کې چې دی پولې راخېږي. نو اوس دا سبزي ده بادنګن، تاسو سوچ کړئ دا ټول نه بهترینه سبزي ده، خو د کس ته چې د الرژي ده د ده په جسم کې دا ابزرپشن نه کوي، نو د بادنګن شو یا داسې بله سبزي شوه نو د هغې طاقت د جسم ته چې دی نه میلاویږي. نو د دې مطلب څه شو؟ پور ابزرپشن اف نیوټرنس. یا نور داسې خوراکونه شو په چا باندې چې د مرچکۍ ډېر زیات بد راځي. مرچکۍ چې کم سړی ډېر زیات استعمالوي نو د هغې د ټولو نه غټه فایده دا ده چې د ده په جسم کې د بیکټیریا ختمېدو چانسز چې دی هغه ډېر زیات دي. بیکټیریا چې دی د مرچکۍ چې د بیکټیریا ختمېدو لپاره چې دی
ډېر غټ رول چې دی هغه ادا کوي. نو پور ابزرپشن مطلب دا دی په چا باندې غوښه به در راځي، په چا باندې چې د سبزي به در راځي، لکه ټول څیزونه چې دی په یو کس باندې چې دی د هغه جسم چې دی سمې نه خوري او دا ټول څیزونه چې دی دی نشي جذب کولی. نو دا هم د مین نیوټریشن یو وجه ده. بیا زموږ سره دی پاورټي. پاورټي موږ وایو غربت ده. مسله څه ده؟ مسله دا ده چې اکثر سړی د اړیو کې 700 روپۍ والي، نو د 700 روپۍ داسې علمه کوي خپل بنیادي ضرورت پوره کولو لپاره. دی داسې نشي کولی په دې 700 روپۍ کې دی داسې نشي کولی چې دی د ورځې 3 ټایمه خوراک کوي یا 2 ټایمه خوراک کوي او دی ځان ته چې دی سلاد پیدا کوي، ځکه چې په سلادو کې پیاز، ټماټر، داخلي علاوه لیمبو، د سلادو پاڼې شوې وغیره، بادرنګ شو، نو دا د دې څیزونه چې دی سلاد جوړېږي یا سرکه شوه، نو دا هر سړی چې دی دا نشي برداشت کولی. او چې نشي برداشت کولی نو د سلادو غټه پیدا چې دا ناقصه ده. لکه ما تاسو ته ووایي چې دا زموږ بونس او زموږ مسلس، زموږ سترګو نظر شو یا زموږ ویښته شو، نو دا په هغې کې چې دی د هغې په ګروت او مینټین کولو کې چې دی مدد ورکوي. خو یو سړی چې دی ډېر زیات غریب دی، نو هغه چې دی اکثر په تاسو لیدلي چې هغه لوبیا ډېر زیات استعمالوي یا چې دی په مخ باندې چولې علي، سبزي په مخ باندې علي، نو په ثابته هفته کې یا ثابته میاشت کې چې دی د غذایت کې چې دی چینج رانه شي. خو چې کله په غذایت کې چینج رانغی نو دا مطلب څه شو چې د باډي د چې دی نیوټرنس میلاو نه شو، او چې کله د باډي د نیوټرنس میلاو نه شو نو دا سړی به څه کېږي؟ دی به کمزوری کېږي. او چې کله دی کمزوری شو نو ته بیماریانې چې دی هغو ته ولاړي، نو دی چې دی بیماري کې به نو هغه بیماریانو موږ به جمع ونیو. نو مرګو مین نیوټریشن چې د جسم ته غذایت کمې راغی. څلورمه غټه وجه چې د هغه فیمن دی. فیمن موږ وایو قات ته، چې کله په یو ځای کې قات راشي. اوس زموږ پاکستان شو وغیره ډېر ځایونه داسې دي د صحراګانو طرف ته چې کوم علاقې دي پکې قات راځي، او کوم شهري علاقې چې دي یا چې کوم دیهاتي علاقې په دې کې قات نه راځي. نو قات نن سبا په دنیا کې چې کوم ځای مشهور دی نو هغه دي افریقن کنټریز. افریقن کنټریز کوم یو دي؟ د ټول نه غټه صحرا چې په افریقا کې ده نو هغه زموږ سره ده سهارا ډیزرټس. نو سهارا ډیزرټ چې ده نو د هغې خواته چې کوم خلک پاتې کېږي نو هغه ځای کې قات چې دی ډېر زیات راځي. که چې قات ډېر زیات راشي مطلب دا د خوراک نشته، او چې کله خوراک نشته نو بیا به څه چل کېږي؟ نیوټرنس به نه میلاوېږي، او چې کله نیوټرنس نه میلاوېږي نو بیا مین نیوټریشن مسله راځي. نو مسله څه شوه؟ نو دا ته به چې د مین نیوټریشن مسله راځي زیات تر ماشومانو ته. ماشومان چې دی تاسو ولیدلي پکچر کې یا تاسو بوک کې یا ګوګل کې به چې دی تاسو سرچ کې وی ونی مین نیوټریشن ان افریقا چې دی کله تاسو ورکوي نو ماشومان چې د هغوی رنګ چې دی تور توري، د هغو هډوکي چې دی هغه کاږه واږي. نو د هغې وجه صحیح د دوی جسم ته پروټین یا نور داسې څیزونه کاربوهایډریټ غذایت ورته نه میلاوېږي، نو د هغو هډوکي چې دی کمزوري کېږي. پریجایل ټکی چې دی موږ استعمالوو یا چې دی موږ سافټنس د هغوی په هډوکو کې پیدا کېږي. نو بون چې دی او مسل چې دی دا مضبوط پاتې نه شي، نو د هغوی جسم ته صرف ډانچه پاتې شي، غوښه وغیره چې دی د هغو په جسم کې ډېره زیاته کمي. نو د هغې وجه څه ده چې نیوټریشن نه میلاوېږي. نو د هغې د وجې نه چې دی مین نیوټریشن چې دی د هغې کار څوک جوړي کې؟ فیمن یعنې قات. ځکه چې خوراک نه اوبه هم نه نو بیا چې دی مسلې راځي. نو دا یو ټاپک و کازیز اف مین نیوټریشن. د دې ډېر شه وجوهات دي، خو ستاسو کلاس 9 په بک کې دا 4 وجوهات چې دي دا تاسو یادوي که په شارټ کوېسچن کې راشي بیا تاسو ته یادي صرف دا نومونه یاد ساتئ. تاسو په دې باندې ځان لیکل چې دی نه هغه هم کولی شئ. که په دې پوه شوي یئ خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، کمنټ کې ماته ضرور وایي، که نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېر مننه.